کتونګو ما سره د کوم شهید شوی دی ارباب د هغه والد صاحب ولاړ دی. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه. تا ته څنګه خبر میلاو شو چې تا بچی داسې لګېدلی دی پروت دی او بیا وروسته هغه شهید هم شو؟ موږ ته داسې خبر میلاو شو چې منځه ته مو روان وو، اذان وشو، جمع ده سره بله پسې وو، تدریج ته مو راغلو، ډزې شروع شو. بس غوته نه لګېدلې، څرنګه شهید څه ته لاړ، بیا یې ګرخه کور مخته یې بیا وړی، بس ما دې خو 8 بجې شه دی موږ ته. دا راته وایي حاجي صاحب دا کله چې شهید شو تاسو هسپتال ته ورو حکومت درته راغلو، تاسو ته څه خبرې در سره وشوې ونه شوې نن ورځې پورې؟ دا هېڅ خبرې مو سره د حکومت ونه شوې. موږ هسپتال را یوړل، بس هسپتال چې صفایي مفایي دې وکړه وګورو چې بس دی ورو نه شته، درجو نه شته، نه څه شته، نه بچي شته دي؟ بچي شته دي. څو بچي دي؟ بچي 2 نارینه بچي دي، خو واړه دي. واړه دي. نور بچي تا شته؟ او شکر دی، نور بچي مو شته. صحیح. څه غوښتنې مو څه دي حکومت نه؟ به څه غواړو؟ څه وکړي حکومت؟ اوس تاسو بچی خو لاړو، بچیو ته یې پیکس میلاو شي، تعلیم بندوباسي وشي، تعلیم بندوباسي وشي، نوکري داسې ور کړلی شي تاسو ته، بل بچي ته څه هغه ورباندې د رزق بل بچي ته نوکري ورکړل شي. او نور مو عاجزان خلک یو. ته ووایه چې د کوم ظلم جبر دلته شوی دی، خلکو سروي له منځه لاړ دي، ارباب نومې یو ځوان هم پکې خپل وژل شوی دی، شهید شوی دی، څه به وایي؟ کوم ارباب نه شهید شوی دی، د دې پلار دا د ما د تره ځای دی. دا سهار منځه ته روان وم چې منځه ته کله را نږدې شو، نو دواړه طرف نه ډزې شروع شوې، طالبانو ډزې شروع کړې، فوجیانو ډزې شروع کړې. بس دا هغې نه مخکې وکړم، دا جمعته ته ننوتک او دا ارباب نومې ځوان څښون دی، دا ورکې ولګېده که دا دې نه پاتې شو که بیا جمعتک نه بار څښونه د کوم دغه و طالبانو دی بیا نه راپرېښوده، دا سړی هلته پروت و، وینې ونه بهېدې، بیا لکه زخمي و زخمي حالات کې پهله ټریټمنټ یې نه شوی، علاج یې نه، بیا نږدې کور هغې ته یې څښونه په کرړونې یولک، هغې ویلي کې یې پرېښله. نه فوجیان خو لکه حاجي صاحب په دې مو پوهې که راغلي وو ملیشې ګاډي وو، او ګاډیو کې ځان سره یو نه وړو؟ نه ګاډیو کې یې نه دی وړی، ګاډي واډي کې نه یې وړی. بیا خپله ډزې په قرار شوې که لږ څنده امن شو، سکون راغله، بیا کلي والا راووتو او ټول څکونه ورته راووتو، دا شهید وکړو. هغې نه بعد موږ راوړو که بیا مو هسپتال ته یوړو، که هسپتال کې بیا څکونده نه سرکاري خلک راغلي، موږ سره یو د تاڼې والا څکونه ایسیچو راغلی و. حاجي صاحب دا راته ووایه، حاجي صاحب سره مو خبرې وشوې، تاسو سره چې کوم موږ د ورکزو ایم پی ای دی اورنګزیب خان او ایمنې یوسف خټک رابطه کړې، ټلیفون یې درته کړی؟ نه هېڅ رابطه یې نه کړې، موږ ته نه د قوم والا مشران دلته راغلي او نه څکونده ایم پی ای راغلی، نه ای پی ای راغلی دی، نه یې موږ سره څکونده په ټلیفون باندې خبرې کړي دي که او صرف څکونده دا موږ کوم رشته دار یا خبرخه دغه څکونه پتا ته راتلو که اوسه پورې موږ ورته ناست یو. اوس به حاجي صاحب څه کوو؟ تاسو به څه کوو؟ له عمله به مو څه موږ اوس دا دغه دی چې د دې واړه بچي پاتې شو که نو دې ته پکار دی پیکج میلاو شي که اوس موږ خو غریبان خلک یو که دا وروڼه سره ټول بېله دي که هر یو خپل کور دی، نو هر یو سړی خپل کور نشي ساتلی که بیا د دې واړه بچي پاتې شو که د دې ته پکار دی حکومت څه بندوبست وکړي که څه بندوبست ونه کړي که دا به ټول عمر څکونه داسې ذلیل وي. بیا ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو، دغه پروګرام پای ته رسوم. دا به هم درته د یادونې خبره وکړم چې دا د شهید محمد امین رحمت الله علیه پلاننۍ ټاټوبی دی، لاندې د هغه کلی دی، هغه پاسه دغه علاقه دی. نو موږ به برځو هلته چې کوم څه حالات دي هم درته ښیم.